مونږ خپل مشایخ لیدلي دي. الله اکبر. ما خپل مشایخ لیدلي دي چې ما کرامتونه لیدلي دي. څه مې لیدلي دي؟ کرامتونه. بس اوس یې ویم چې ما وې بلې جمعې ویمه، اوس یې ویم. ما داسې مشایخ لیدلي دي چې ما شپږ ټوټې په ځای کې لیدلي دي. ما تاسو ته ویلي دي دا اوس دا شی لګېدلی دی، خو دا زما قدیمې قصې دي. ما سراج الحق مولوي صاحب شپږ ټوټې لیدلې دی. شپږ ټوټې په دغه ورځ په جومات کې د اقبال خان په جومات کې ما شپږ ټوټې په دې سترګو باندې لیدلې دي. ما د حضرت فردوس خان باباجي کرامات په دې خپلو سترګو باندې لیدلې دي. ما د حضرت کابل باباجي صاحب د مزدور آباد د پیر صاحب کرامات په دې خپلو سترګو باندې لیدلې دي. او زه به ویم د تاسو خدای راپېښه کړې ده، ما دې کسان ته ما د 5 اولیو ارواح په دغه جومات کې په دې خپلو سترګو باندې لیدلي دي. اوس به دا بیا دا وابي به ورته ابو اسحاق وایي چې دا پکې بس لانجه وړی دی. دې کسانو ته پته ده لکه دا ما څوک کړه دا یو 20 کاله مخکې ما ویلي، دا اوسنۍ خبرې نه دي، دا لیکلي هم دي. ما شیخ عبدالقادر جیلاني رحم الله په ایښه باندې په دغه جومات کې لیدلی. ما امام ابو حنیفه رحم الله په ایښه باندې په دغه جومات کې لیدلی. ما حضرت شیخ ابوالحسن شاذلي په ایښه باندې په دغه جومات کې لیدلی. ما مجدد الافغاني صاحب په ایښه باندې په دغه جومات کې لیدلی. یو کس رانه پاتې کېږي نه، میرزا مرزا جانان صاحب نو، خواجه نقشبند صاحب دا داخله چې دا تاره ته دا هغه قصې دي چې لا د دې لکانو ګیري نه وي چې دا مونږ لیدلي دي. دا 15 کسان په ایښه باندې ارواحن د هغه جومات د سراج الحق مولوي صاحب په جومات کې په منبر کې ناستو. زه د ماښام د ماسخوتن جمع چې کله وشوه خو دا خلک وده شو، د روژې میاشت شوه چې ورغلم په دې خپلو سترګو مې لکه د دوی ته څه وایي په پښتو لکه د لوګي په شکل کې دا 15 کسان ما په دې خپلو سترګو باندې لیدلي دي. چې اوس یو شی وي مونږ یې ووینو تاسو ته ظاهر کړو نو ستا سترګې ړندې دي، نو خدای ړوند پیدا کړی د هغې خو زه نیم ذمهوار راغلی. ما د حضرت فردوس خان باباجي کرامت په خپله باندې لیدلی دی. ما د حضرت کابل مولوي صاحب کرامت د فردوس خان باباجي دا کرامت ورکوټي کرامت دی. جوړ ملک ما سره تللی و دغلته ناست راغلی دی، ته به راسره وي. دا د شهادتیان یې موجود دي. فردوس خان باباجي له روان و چې کله ورسېدو جمع والا داسې ناست و خفګان کې چې مونږ یې ولیدو بس په خندا شو. مونږ وی ولې؟ وایي باباجي وایي چې یاره جمع په قلار کې زما مېلمانه را روان دي، جمع په قلار کې زما مېلمانه. مونږ ورته وایي چې باباجي صاحب ناوخته ده، هغه بله ده. مونږ ورته وایي چې لکه ناوخته ده، دا نه ده ناوخته ده. وایي باباجي صاحب وایي چې نه ناوخته نه ده، زما مېلمانه را روان دي. دا یو کرامت یې ما لیدلی دی. بل مې د حق او د باطل یو کرامت لیدلی دی. د حضرت فردوس خان باباجي یو مرید هغه بریلی شو. د تاڼۍ پیر ورته وایي پرېږدی بس چې شفا یې ویمه په چا باندې دغه نه را دغه کوو. د تاڼۍ پیر ورته وایي بریلی شو. بریلی چې شو د باباجي ټول مریدان بریلیان شو. مونږ چې به ورغلو مونږ ته به یې دا سترګې داسې باندې کړې وي، مونږ جار په جقه دیوبندیان اوس هم یو الحمدلله. او یوبمو د قیامته پورې مونږ دیوبندیانو دوی مونږ ته دا سترګې راواړولې. شکر دی چې د باباجي صاحب د انوار مونږ دیوبندیانو ته راغله. تاسو په دې قصو نه پوهېږئ. خیر چې کله زه لاړم نو داسې د دې تاڼۍ د پیرو د تاڼۍ د پیر دا څادر راواغسته او په دې مسله باندې واچو چې لکه زه به ناموز کوم بریلی مې او دا مفتي دیوبندي د دې به ناموز نه کوي. داسې جانماز غوړېدلی و د باباجي سره. نو زه داسې کېناستم، زما په زړه کې دا راله که زه باباجي صاحب په دې جانماز باندې کېنولم نو زه به په حق یم او د تاڼۍ دا پیر به په باطله وي، دا بریلی دی په باطله وي. دا ناست و باباجي صاحب به ما ته باچا صاحب دی. باچا صاحب وي راشه. زه چې کله ورغلم نو زه په هغه جانماز باندې کېنولم. ما مخکې درته ویلي چې که زه باباجي صاحب په دې جانماز کېنولم نو زه به په حق یم او دا به په باطل وي. نو ما ده ته وخندل، ده مو خندل. بیا مې زړه کې دا راغی چې دا د تاڼۍ پیر خو مخکې کېږي مونځ کوي، خو که باباجي ده پسې مونځ ونه کړو ما پسې یې مونځ وکړو نو زه به بیا په حق یم او د تاڼۍ دا پیر به په ناحقه وي. دا مې تا ته مخکې وویل. تاڼۍ پیر مخکې شو، مونځ یې شروع کړو.
مونږ خو مولیان یو هغه نشه راننوځي ما یې لکه دا نقشه وګورئ وخت نه دی داخل شوی باباجي وایي زه خو ته په زمونځ نه کوم زه مونځ نه کوم بس په استقراق خلاف مونږ ناست وو دغه بریلي مونځ وکړو بیا چې کله هغه مونځ وکړو نو د هغې نه پس باباجي صاحب وایي زه مونځ کوم نو ما ته جانماز هغه وغوړو د هغه کسانو باباجي صاحب په خپل کټ کې پروت او ما پسې مونځ وکړو ده ته مو وویل چې الحمدلله دا ثابته شو چې بریلیان په ناحقه دي او دیوبندیان په حقه دي دا مې دویم کرامت لیدلی دی ښه د حضرت کابل مولوي صاحب کرامات مې لیدلي دي وروره خو څه درته ووایم خو زه د اولیو یو ځان له شان راغلی دی اوس چې نن سبا دا خبرې کې نو دا د فیسبوک یې دا اوس به ځانه د بجلیګر مولا هغه خبرې شروع کوم نو بیا خفه کېږي دا د فیسبوکې زامن او دا د په ټکي باندې بس ځان ته دغه لیدلي لګیا وي او هسې اکو بکو سرسیندکو د باطن د نور نه دونه نه دي خبر که نه تاسو زما ګورې دا خبره بده مه ګڼئ د باطن د نور نه دونه نه دي خبر لکه څنګه چې زما دا نوک دی د باطن سترګې الله بندي کړي دي او دغه شان به انشاءالله ختم الله علی قلوبهم دی دا ځان له باب راغلی دی